الله په لورینه او د هغه په مهرباني خوشاله او سوکاله دي او هغه ته څرګنده شوی ده چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کوم کسانو چې له ټپي کېدو وروسته هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک وویل په هغو کې چې کوم خلک نیکوکاران او پرهیزګاران دي د هغو لپاره ستر اجر دی. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. او هغه کسان چې خلکو ورته وویل چې ستاسو پر خلاف لوی لښکرې راغونډې شوي دي له هغو نه وویریږئ. د دې په اورېدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او هغه جواب ورکړ چې زموږ لپاره خدای کافی دی او هغه ډیر ښه کار جوړونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه شول. هغوی ته هیڅ راز زیان هم ونه رسید او د الله د خوښۍ سره سم تکولو مرتبه هم وموندله. الله ډیر ستر لورونکی دی. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 115 آیت څخه اوري. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اوس تاسو ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان او چې خپل دوستان بې ځایه ویرول. د دې عمل پر راتلونکي کې تاسو له انسانانو څخه مو ویریږئ لمانو ویریږئ که تاسو په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یې. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ای پیغمبره څوک چې نن د کفر په لار کې هاند او هڅه کوي ته د هغو په منډو تړو مزورېږه. دوی د الله هیڅ کار نشي ورانولی. الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کیدونکي. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. کوم خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخیستی دی هغوی په باوري توګه الله ته هیڅ زیان نشي اړولی. د هغو لپاره دردناک عذاب تیار دی. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. دا مهلت چې موږ هغو ته ورکوو کافران دي دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي. موږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پیټی وتړي بیا د هغو لپاره سخته سپکونکې سزا ده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله با مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نګدي چې تاسو اوس پکې یاست.
هغه به سپېڅلي خلک له ناپاکو خلکو څخه بیل کړي خو د الله داسې عادت نه دی چې تاسې پر غیبو خبر کړي د پټو خبرو د ښودنې لپاره چې د هغه له خپلو رسولانو څخه چاته خوښه شي ټاکي له دې امله د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولرئ که تاسې د ایمان او له خدایه د ویریدو چلند غوره کړئ نو تاسې ته به لوی اجر در په برخه شي